ده د افغان مهاجرینو ګاډي د دې سره نیولې ده چې اوس 2 کیلومتره کې د کډو کتارونه ولاړ دي وروره. دا د افغان مهاجرینو دپاره برای مهرباني شي ډېره ګرمي ده په دې علاقه باندې، دومره ګرمي ده چې انسان د وس بار خبره ده. غواړم چې د غونډو مشرانو غږ وکړم دا کډو دپاره زمینه برابره کړي او دا مهاجر د دې جنب خیر وویسي. اوس دا 1 کیلومتر کې 2 کیلومترو کې دا ګاډي ولاړې دي وروره. نو زه د افغان مهاجرینو په مشرانو باندې غږ کوم چې ټول د افغان مهاجرینو په لحاظ باندې اواز اوچت کړي او دغه د انحصار مسله د دغه د داخلو د ځای نه باید داسې ډېره باعزت خلاصه شي، ځکه چې دلته ډېر رش جوړېږي. هلته شاته مهاجرینو پریشاني شاته ډیډلاین هم ختمېدو ده، رانږدې کېدو ده وروره. باید د مهاجرینو په دې حال باندې ټول مشرانو ته وکړم چې انحصار په کاته باندې غږ وکړي، دې ته دفترونه زیاتې دفترونه دې ورته زیات کړي، دفترونه نه زیاتېږي. نو پریشانی سره افغانان دي برای مهرباني دا د دې دپاره د اواز اوچت دې دپاره ګاډي دا 2 کیلومتره زما ټول هم درته کلیر کوم چې څومره ګاډي د داخلو په چکر باندې ولاړ دي وګوره. ما څه مشرانو سره دعوت کړي دي چې چېرته مشران راغلو نو په دې لحاظ باندې باید داسې موږ نن د انحصار سره هم خبرې وکړي، خصوصا د مهاجرینو په هدشه باندې زما غږ دی چې په هغې کې رئیس د مهاجرینو اسد صدران باید داسې د انحصار سره دا خبره راوچته کړي، دغه ترکیب د دې کلیر کړي، ځکه چې زه د ما موبایل باندې لاس په شخص کاته دا د مهاجرینو په لحاظ باندې ټول مهاجر دا ډېر غټه قافله د ګاډو ولاړه ده، ډېره زیاته ده، سر ته ووځل شي ورته نو تاسو ټولو ته هم